بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. پیج لیاوټ ټیب. تیر درس کې مو تیمز ګروپ زده کړی و. دې کې به انشاءالله پیج سیټ اپ ګروپ نه سټارټ اخلو. پیج سیټ اپ ګروپ به انشاءالله په دوه پارټس کې وایو. فرست پارټ به انشاءالله مرجن، اورینټیشن، سایز او کالم وایو. سیکنډ پارټ به انشاءالله بریکس، لاین نمبرز اینڈ هایفنیشن وایو. دا مو سره پارټ نمبر 1 دی. دې کې به انشاءالله مرجنز، اورینټیشن، سایز اینڈ کالمز نه سټارټ الو. مرجنز لکه څرنګه چې د نوم نه معلومیږي، خط کشۍ ته وایي، حاشیې ته وایي، شکل نه هم معلومیږي. فار ایگزامپل زه رالمه، ما 200 پیراګراف ولیکو. تاسو وګورئ چې دا څو پیجو کې راغله. تقریبا هلته اوس کاونټینګ کېږي. دا کاونټینګ چې کله پوره شي تاسو ته ښیي چې 23 پیجو کې دا راته راغله. 23 پیجونه په دې ډاکومنټ کې موجود دي. صحیح ده؟ فار ایگزامپل ما سره په پرینټر کې 60 پیجه موجود دي، یا را سره 13 یا 18 پیجه موجود دي. زه غواړم چې دغه 23 پیجونه په دغه 13 یا 18 پیجونو کې راولم او پرینټ اوټ یې وباسم. نو زه به اول داسې کار کوم چې د دې دغه حاشیه به وړوم. که ته سایز وړوکی کړي نو ستا ټکس به ډېر بد ښکاري. زه ورته یم نه، سایز یې نه ورکوټی کوم. زه غواړم چې د دې څخه دغه مرجن او حاشیه وړه کړم. مرجن ته به راشم. ګوره بای ډیفالټ تاسو ته نارمل انتخاب شوی دی چې ټاپ نه هم 1 انچ دی، لیفټ نه، باټم نه او رایټ ټولو نه. که دا دې ورته واخیست دا هم همدغه خبره ده. ته به ورته نیرو واخلي. نیرو مطلب 0.5 0.5 0.5 0.5 یعنی نیم انچ د بره نه حاشیه لري، نیم انچ د لاندې نه، نیم انچ د چپ خوا نه، نیم انچ د ښي خوا نه. بس نیرو مې ورته واخیستو. تاسو اوس وګورئ 13 پیجو کې ماته راغله. همدغه شان که ته وایې چې نورې هم وړومه، مرجنز ته به تاسو راشئ، کسټم مرجن ته. دې ځای کې ورته فار ایگزامپل ټاپ نه 0.2 دغه شان ورته کولی شي. صحیح شوه؟ دا مې اوکې کلیک کړو، اټومیټیکلي به ښه تاسو ته وایي چې دا دې نه کم نشي راتلی. دا مې اوکې کلیک کړو. تاسو اوس وګورئ 18 پیجو کې راته راغی. یا ته فار ایگزامپل ما سره 18 پیجه دي، زه غواړم چې د دې بایډینګ هم وکړم، یعنې دغه پیجونو بایډینګ هم کوم، یو کتاب شکل ورته ورکوم. زه غواړم چې د دې دغه لیفټ سایډ دی لږ ګټر ولري. ګټر مطلب استنجاق دپاره خاص ځای ورکول. مرجن ته به راشي، کسټم ته به راشي. دې ځای کې به ورته فار ایگزامپل 0.3 ورته ورکړه. اوکې کلیک کړه. نو دې د خط کشۍ دپاره ورته پرېښوده. بیا زه راځم فار ایگزامپل زه ورته یم چې دا ما سره پښتو لیکل دي، دا راسره رایټ خوا ته راوله. تاسو رایټ خوا هم ورته راوستلی شئ، خو چې کله تاسو سره پښتو انسټال وي بیا تاسو ته رایټ کار کوي. پورټریټ یې لوستل غواړئ که لینډسکیپ. پورټریټ مطلب په ولاړو وي، لینډسکیپ په پرتو وي. لایک فار ایگزامپل سرټیفیکیټ دی یا فار ایگزامپل اټینډنس جوړئ، لینډسکیپ به ورته اخلي. ملټیپل پیجز، زه ورته یم فار ایگزامپل 2 پیجز پر شیټ، 2 پیجونه راته په یو شیټ کې راوله. یا همدا شان بک فولډ د کتاب شکل ورته ورکړه، خو بیا په دې یو شیټ کې 4 دانې راته راوله. 1 2 3 4 دا به په 4 برخو باندې ویشل شي. زه ورته یم نه دا راته نارمل کړه. بیا دې کې یو خبره بله هم ده، هول ډاکومنټ یا دیس پوینټ فارورډ. فار ایگزامپل دغه سیټینګ ما وکړه، دا په ټول ډاکومنټ باندې اپلای کړئ، او که نه کوم ځای کې چې ته ولاړئ د همدې نه لاندې. فار ایگزامپل ته 5م پیج کې ولاړئ، دیس پوینټ فارورډ دې ته واخیسته، 5م پیج او د هغه نه لاندې باندې دا اپلای کېږي. د سیټ از ډیفالټ باندې مو کلیک وکړو. بیا دغه سیټینګز چې تا هلته جوړ کړه دا به همیشه همدا شان وي. نیکسټ آپشن ما سره په دې کې بل څه شی دی، اورینټیشن. دا ما خبر ده پورټریټ وي که لینډسکیپ. سایز یې کتل غواړي، زه ورته یم فار ایگزامپل دغه سایز راته غټ کړه. بای ډیفالټ چې کله پیپر یې پرنټ کېږي هغه A4 باندې پرنټ کېږي. دا ما سره A4 ده. همدا شان که فار ایگزامپل تاسو ته معلومات نه وي چې ما سره پرنټر کې کومې ورقې ایښي دي او نوم یې هم تاسو ته نه دی معلوم، چې کله تاسو بازار کې پیپر سلی هغو باندې نیم لیکلی A4 A3 دغه شان نومونه یې پرې لیکلي. فار ایگزامپل تاسو سره پرنټر کې ورقې پرتې وي، په هغې باندې نوم نه وي، تاسو ته معلومات نه وي، تاسو به هغه اول انچ کوئ چې څو انچه ده. بیا به راشئ مور پیپر سایز ته. دې ځای کې به ورته ویت یعنې پلنوالی، هیټ اوږدوالی دا به ورته هلته ولیکئ، چې کله تاسو پرنټ کوئ نو په ښه طریقې سره به هغه پرنټ کېږي. بل ما سره هماغه خبره ده، هول ډاکومنټ دیس پوینټ فارورډ مکمل ډاکومنټ باندې اپلای کوئ که دې نقطې نه وروسته. سیټ از ډیفالټ هماغه خبره ده چې دغه چینجز تا وکړو او دا سیټینګز تا جوړ کړو، نو سیټ از ډیفالټ باندې کلیک همیشه به همدغه سیټینګ تاسو سره وي. پرنټ آپشنز ما سره هماغه آپشنز دي چې کوم به انشاءالله د وینورډ په لاست لیکچر کې وایو. نیکسټ ما سره کالمز دي. زه ورته یم فار ایگزامپل دغه 2 دانې ماته په 2 کالم کې راته راوله. ورته فار ایگزامپل 2 کالمز ورته واله، 2 کالمز کې راته راوله، 3 کالمز ورته واله، 3 کالمز کې راته راوله. لیفټ خواته دې کم وي، لیفټ خواته ورته کم وي، رایټ خواته ورته کم وي. زه یم فار ایگزامپل منځ کې راته لاین راوله، دې باندې به کلیک کړي، لاین بټوین ورته واخلي، اوکې به کلیک کړي، منځ کې به لاین هم راشي.
فور ایگزامپل ډبل کلیک زه به دې باندې کوم نو اتوماتیکلی به ماته دا اوپن شي. رایټ ټو لیفت لیفت ټو رایټ دا ما خبره ده چې کوم پښتو چې تاسو سره انسټال وي نو تاسو ته به دا آپشن کار کوي. اوکې مې کلیک چې کوم ښي والا او چپ ته لاړ چپ والا ښي ته لاړ. صحیح شو. داسې دی نه دی پکار دی باندې کلیک وکړه ډبل کلیک به ورباندې وکړي کلیک ایسته کا. اوکې کلیک ورته فور ایگزامپل 5 کالمز کې درته راوله. اوکې مې کلیک 5 کالمز کې به راته دا راشي. بیا زه رالم فور ایگزامپل مور کالمز ته رالم دې کې بله خبره ما سره څه شی ده کالم ویت سپیسینګ دا ما سره کالمونه دي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 and نمبر 4. ورته فور ایگزامپل دا فرست کالم دی ویت خو ډېر زیات دی دا راته 1.03 کا. صحیح شوه. بس دا مې اوکې کلیک اتوماتیکلی به دا هم راته 1.03 شي. یا فور ایگزامپل ما دغه شکل ورته ورکړو ورته چې دغه دواړه راته برابر کړه ډبل کلیک په دې باندې وکړئ ایکول کالم ویت ورته واخلئ دا به اوکې کلیک کړي اتوماتیکلی به دواړو کالمونو ویت ایکول شي. بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده apply to selected text or selected section or whole document یا this point forward. فور ایگزامپل زه رالم دلته ودرېدم زه ورته وایم چې له دې څخه وروسته ما ته دوه کالمې راته راکړه دا ټول به زه اول ایسته کړم کنټرول A ډیلیټ مې کړم is equal to rent. صحیح شوه. زه ورته فور ایگزامپل له دې څخه لاندې ما ته 2 یا 3 کالمې راته راکړه ورته 3 واخلم که هول ډاکومنټ ته واغې اوکې د کلیک تاسو به ټول ډاکومنټ راولي. زه ورته وایم دا بره چې کوم ټکس موجود دی دې سره کار مه لره زه به راشم مور کالم ویت ته او دې کې به ورته فور ایگزامپل 3 کالمس واخلم this point forward دا مې اوکې کلیک. اوس که تاسو راځئ فور ایگزامپل تاسو به اتوماتیکلی 3 کالمې لاندې راشي او بره ټکس سره به کار نه لري. بره ټکس کې تاسو هم کولی شئ چې فور ایگزامپل MS office notes یا د اکثر اخبارونو کې به تاسو لیدلي وي که نه چې 2 او 3 کالمې ورته ورکړي دغه شان. صحیح شوه. زه راځم فور ایگزامپل ورته وایم چې ما دلته لاین هم راته راکړه اوکې مې کلیک کړه لاین به هم راته هر یو باره کې راکړي. صحیح ده که نه. نیکسټ خبره ما سره بله څه شی ده کنټرول انټر مې پریس کړم دې کې بیا را سره 3 کالمې دي زه ورته وایم چې دا راته 1 کالم ته واړوه دا مې ورته 1 کلیک کړه ښه نور هم ون شو کنټرول زیډ دلته به راشي دې ځای کې به ورته ودرېږي زه ورته وایم چې فور ایگزامپل نیکسټ پیج ته چې زه کله ځم نو هغه ماته 1 کالم ته چینج کړه this point forward به ورته واخلي او start new column ګوره اوکې مې کلیک کړو ګوره کله مې چې کلیک کړو نو ماته په همدغه پیج کې یو کالم راغی زه ورته وایم نه داسې راته مه کوه زه ورته وایم فور ایگزامپل نوي پیج ته هم ما بوځه او کالم راته 1 کړه زه به راشم مور کالمز ته او دا به ورته 1 کړمه this point forward تاسو به start new column کې چیک ولګوئ کله مو چې په دې کې چیک ولګوئ تاسو به نیو پیج ته هم بوځي او دې پیج سره به کار نه لري نیو پیج کې به تاسو ته 1 کالم درکړي ځکه موږ ونه انتخاب کړی. اوکې ګوره دې سره کار ونه لرو نو زه رالم زه کولی شم چې تا 1 کالم استعمال کړم دا د کوم اپشن ګټه وه دا د start new column ځکه this point forward ما واخیسته start new column کې ما چیک ولګاو. ښه یو ځل بیا ورته غوږ ونیسئ this section مطلب دا دی چې زه کوم سیکشن کې ولاړ یم او زما کرسر کوم ځای کې ولاړ دی هغه کې زه چینجز کوم دې سیکشن به ورته انتخاب کړي څو کالم ورکړئ 2 3 4 صحیح شو. this point forward زما کرسر چې کوم ځای کې ولاړ دی د هغې نه لاندې څو چینجز پکې 3 4 5 څو کالم ورته ورکړئ 3 یا فور ایگزامپل هول ډاکومنټ مکمل ډاکومنټ باندې چینجز کړي څو کالم ورکړئ 2 کالم اوکې مکمل به 2 کالم شي دا هر څه به 2 کالم شي که ما هول ډاکومنټ ورته واخیست. هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست دا موږ سره پیج سیټ اپ ګروپ فرست پارت